د کراچۍ د پوهنتون په دروازه کې چې کومې جنې ځان لوزولې دی یعنی شاری بلوچ نومیږي چې د برمش په نوم باندې هم مشهوره وه. هغې ولې دا کار وکړو او دغه ټارګټ یې څوک جوړ کړي دي تاسو سره دا ویډیو یعنی سی سی ټي وي فوټیج شریکوم چې کله تاسو وګورئ تاسو بخپله هم یقین وشي چې دا کار یې ولې کړی دی او د څه لپاره یې کړی دی. نو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، بلوچستان سره تعلق لرونکي دا جنۍ چې شاری بلوچ نومیږي او 13 ورځې د کراچۍ د یو پوهنتون مخې ته په یو چینایي استادانو باندې دغه حمله کړې ده چې هغوی پکې ټول مړه شوي دي او حکومت د دې هر څه غندنه هم کړې ده، خو ویل کېږي چې دا جنۍ د بلوچستان د هغه پوسټ سره تعلق لري چې هغوی د ازادۍ لپاره ناره پورته کړې ده او غواړي چې د پاکستان نه ځان جدا کړي. خو درنو دوستانو، دا واقعیا چې شوې ده ویل کېږي چې د دې جنۍ کورنۍ ټول تعلیم یافته دي، ښه تعلیمونه یې کړي دي او هیڅکله داسې تاثر او داسې نظر په دې جنۍ کې نه معلومېدو. دا خبرې د دې کورنۍ هم کړي دي او د دې محلهدارو او کلیوالو هم کړي دي چې دې جنۍ ډېر پرسکون، خوشګواره او آرامه زندگی تیروله. هیڅ چا ته هم معلومه نه وه چې دا به داسې کار کوي. ویل کېږي چې دا د ام فل شاګرده یا سټوډنټه وه او ریسرچ یې کولو په زوالوجي مضمون کې، یعنی دا یو ساینسي مضمون دی، په هغې کې ریسرچ کولو او د کراچۍ پوهنتون سټوډنټه وه او اوس مهال په خپل بلوچستان کې هم دا یو په سرکاري عهده باندې وه. خو دا کار یې د څه لپاره کړی دی تر اوسه پورې د دې نور وجوهات مخې ته نه دي راغلي. قدرمنو دوستانو، دا د پښتو پوسټ چینل یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.